باندې مونږ مخکې هسپتال له به مونږ له پروبلم دی هغه دا بیماره و دی له انجکشن لګاو مونږ یې بار وایست خلک راځي چې مونږ تنګۍ پټول دې تنګول منګول هر څه نه بچ شو مونږ له دې خلکو ته دا لکه مونږ ته لکه سپک ګوري او مونږ له لکه کمرې ممرې نه راکوي ډېر سپک نظر کوي مونږ ته چې هر ځای ته مونږ ځو مونږ له کمرې راکوي بیا مونږ له کمرې نه راکوي چې عوام مونږ پروګرام له بوځي چې بیا راولي نو په بې عزتۍ راولي دغه مسله ده درخواست چا دلته نه دی اخیست زه د دې ځای نه په ژړا وتې یم په ژړا رانه وتې یم خو لکه زما تپوس چا نه دی کړی بسم الله الرحمن الرحیم د پاک ټي وي ګرانو کتونکو زه محمد رسول الله سره د جانای سره راځي په پروګرام د ملکن غږ کې او مونږ دی وخت کې چې دینو د خپل بټخيلي په لیوي چوکۍ کې موجود یو ګرانو کتونکو تاسو به کولی کچېری ډيري لیدلې چې پاغه کې نارینه پیش کیږي او کله کله د زنانو هم د سي مسلې دغه په حواله ځان نه کیږي خو نن یو ناشنا کولی کچېری کیږي په دې کې هغه خلک شریک دي چې هغه ته مونږه په عام دغه کې د دریم دنیا مخلوق وایو یعنی نه خزي او نه سړی دغه جړاګان د دوی هم مسلې شته د مشکلات هم شته او نن پړومبي ځل باندې ډیپټي کمشنر ملکن ریان ګل خټک دا وغوښتل چې یار ځان د خلکو د مسلو نم خبر کو او بل دا چې یار په دې باندې هم ټکونه کیږي نو مونږ باندې دغه کولی کچېری هم تاسو ته وړاندې کوو خو د دې نه مخکې چې دینو زموږ په دې علاقه کې چې کم خلک اوسي اجلاګان چې ورته ویلي شي هغه جمع شوي دي غواړو چې دا یو کس نیم نه خبرې وکړو او دلته اوسېږئ نو دلته چې د اوسېدو په حواله باندې تاسو څه مشکلات راځي هغه ډي سي صاحب ته اي ډي سي صاحب ته موږ دلته ناست یو ټول ډپارټمنټس دي چې کم کېدای شي که نه کم مسلې حل راوتی شي هغه به راوځي خپلې مسلې چې صحیح هغه ووایي کشش دی او مونږ له دې خلکو ته دا لکه مونږ ته لکه سپک ګوري او مونږ له لکه کمرې ممرې نه راکوي ډېر سپک نظر کوي مونږ ته چې هر ځای ته مونږ ځو مونږ له کمرې راکوي بیا مونږ له کمرې نه راکوي هغو او تاسو ته به زموږ دغه درخواست دی چې مونږ له لکه سیفټي پکاره ده کوالیفیکیشن څه دی زما نوم کشش دی د مانسیرې یم جی تعلیم یاتم دی باندې مونږ مخکې هسپتال له به مونږ له پروبلم دی هغه دا بیماره و دی له انجکشن لګاو مونږ یې بار وایست ټول هسپتال مونږ زو دا فضول بدتمیزی او انجکشن لګاو هغه ته مونږ یې بار وایست کله دی خوا دا کله خوا ایون په هر ډپارټمنټ کې ته وایي چې ته کله رقم جوړ شي ته نایب قاصدم وي ته به پروموټ کېږي ته به افسر هم جوړېږي تاسو دا خواهش لرئ که نه په د پردیو وادونو کې چې کومې لوبې هغه کوئ دا خلکو سره بیا لانجې او کله د یو سر مات وي د دې نه راایستل غواړئ که نه هغه دغه دی تاسو انشورډ هیلث غواړئ چې مطلب په یو هسپتال کې تاسو ښه ریسپیکټیبل ځي هغه دی که نه هغه ګورنمنټ تاسو ته درکړی دی وظیفې تاسو راځي د تاسو سکولونه ایجوکیشن چې کوم دی مطلب تاسو کې که څوک په یونیورسټۍ کې ایلیجیبل وي هغې تاسو خپل سیټونه به مونږ درته نو مونږ وایو چې د کم د کم سټیګما په تاسو باندې لګېدله ده د دې نه مونږ تاسو راوباسو ځکه چې تاسو مونږ یو ویک پوینټ خو یې که نه خلک هر هغه باندې دا کوي چې مطلب دلته کې دوی ټرانسجنډر چې کوم دي دا لګیا دي او فحش کارونه دي یا مطلب دغه دی نو هغه خو د الله تعالی ورکړه ده مطلب هغې کې مونږ هغه نه شو کولی خو بهرحال خلک دا پوینټ خو اوچتوي که نه نو مونږ وایو چې نه تاسو په دې باندې هغه وایي کمزوری وای او تاسو خپل رائټس او ډیو رائټس چې کوم دي هغه تاسو ته ملاو شي په هر حال کہتا یہ ٹرانسجنڈر کے لیے ٹرانسجنڈر اور ویمن کے لیے تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سیشن میں اس فورم میں جو ایشوز پوائنٹ آؤٹ ہوئے وہ بہت اہم ایشوز ہیں ٹرانسجنڈر جو ہیں یہ ان کی بھی اپنے حقوق ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سیگمنٹ کے سوسائٹی کے سیگمنٹ کے جو پرابلمس ہیں جنون پرابلمس ہیں تو وہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسران کو ہدایت کی ہمارے ڈپارٹمنٹس کے افسران کو بھی ہدایت کی کہ وہ ان کو فوراً حل کریں اور ایک مین ایشو جو سامنے آیا وہ ان لوگوں کی رہائش کا ہے کیونکہ یہاں پر جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی بسا اوقات ان کے بارے میں شکایت کرتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی بڑی فریاد کی تو انشاءاللہ میں اپنی پروونشل ان لوگوں کی پراپر رجسٹریشن کر کے میں پروونشل گورنمنٹ کو ایک کیس بھیجوں گا کہ وہ ہمیں فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے ایک سپریٹ کالونی جو ہے وہ بنائیں تاکہ یہ لوگ بھی عزت کی زندگی گزار سکیں اور یہاں کے رہائشی جو ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو بھی کوئی شکایت نہ ہو اس کے علاوہ یہ چونکہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں
तो इनका अगर जॉब्स में कोई कोटा बनता है, कोई ये एलिजिबल बंदे हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम उनके राइट्स देंगे, उनको हम भर्ती भी करेंगे। तो ये आज का सेशन जो था ये बहुत ज़बरदस्त सेशन था। मैं बहुत खुश हुआ इन लोगों से इंटरेक्ट करके। उनको मैंने फ्रेंकली बता दिया कि आपकी जो भी मसाइल हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और मेरे अफसरान जो है ना उनको जो है ना वो बर वक्त पहुँचाएँ। थैंक यू। तो इस सेशन का बुनियादी मकसद ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन लोगों के हकूक़ को पूरी तरह तस्लीम करती है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर जो है ना ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो इंशाल्लाह इनके जो भी हकूक़ होते हैं हम उनको पहुँचाएँगे। और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा यह है कि हम आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ पहुँचाएँ। دا غي نه مخکې به تاسو مهرباني وکړئ دا فارم به تاسو موږ سره فیل کړئ کې تاسو میډیکل ریپورټ هم دی نو چې دا تاسو موږ سره فیل کړئ د کوم کې پی ګورنمنت سره دا پالیسی ده چې موږ به دې ته د سرویسز ورکو خو هغه کې کلیر کټ لیکلي چې رجسټرډ ټرانسجنډر نو د دې چې کوم بیسیک فیسیلیټیز دي چې لکه هغه باندې خبره اوس روانه ده چې 2% د دې د پرسنګ ډیزیبل لپاره موږ امپلویمنت دا چې به 2% د تاسو لپاره امپلویمنت دغه چې تاسو لایف پروټیکشن دا د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا یو اټموست دغه ده چې دا به موږ تاسو د پاره کوو د سره سره د سکل ټرین د پاره سره د دې د پاره خبره شی و ټیوټا ډي جی سیب سره اغي موږ چې تاسو موږ د دې د پارټیکولرز راکې نو 20-25 یا وټ ایور سور چیز هغه به موږ دا ډیوایس کو دیتا او دا سکل ټریننګ به دیتا موږ په مختلف چې کوم زموږ ډیسټریکټ سی اول تک دا ټریننګ انسټیټیوټ سی هغه ته موږ دا سکل ټریننګ زموږ ورکو هیلث فیسیلیټیز کې سره دا ډیزاین شوی دی چې د دې د پاره په هر هسپتال کې سپیسیفیکلی چې څنګه سینیئر سټیزن لپاره موږ سره سپیسیفیک کاونټر دغه کو د دې لپاره سپیسیفیک بیډز دي آی هوپ سو چې کیټګری ای هسپتال ام اس اف ته بدار اغلی ځکه چې د کارسپانډنس شوی دی وګو کتونکو نن تاسو کتل چې په بټخیلی څوکۍ کې د دوی د په مسلو باندې نن ډیپټي کمشنر صاحب دغه کلی کچیر غوښتي و دوی پکې خپل مسلې بیان کړي او هغه خپل ذکر وکړو یقینا چې دوی بنن خوشاله چې چا د دوی تاسو کو نو سو نن چې دا کمی خبرې وشولې بده باندې تاسو ته تفسیر نن چې دا کمی خبرې وشوي نو موږ ډیر زیات خوشاله یو او داسې چرته هم نه وشوي او ماشاءالله موږ بټخیلی نیویز نه د عوام نه موږ ډیر زیات خوشاله یو موږ ډیر زیات شکریا ادا کوو خاص کر د افسران اعلی او تاسو موږ شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له دونه ټایم راکو موږ مخامخ کړو خلکو سره نو ډیر شکریا تاسو راټولو ان شاء الله یقین مې دی امید مې دی ان شاء الله چې کوم خبره وشو یا کوم دغه وشو نو په دې باندې به عمل کیږي ان شاء الله او موږ شکریا ادا کوو ډي سي صاحب خبر وکړه چې یاره دا به ټول یو ځای ته راځي نو په دې خبره تاسو خوشاله بس په دې خبره خود خوشاله ځکه چې موږ ته زګونه داسې نه ملاویږي زګونه راته نه ملاویږي زموږ د زګونو ډېره مسله په دې وجه دا خبره باندې موږ ډېر خوشاله یو او بله دغه کرایانو نه به هم بچ شي کرایان نه به هم بچ شي کرایان نه هم بچ شي خلکو نه به هم بچ شو خلک راځي چې موږ تنګی په ټول دې تنګول منګول هر څه نه بچ شو څنګه په دې میټینګ خوشاله وای نن جی موږ بالکل خوشاله په دې خبره باندې ډېر خبرې وکړې موږ سره دوی او بس ټول یو ځای ډېر خبره ده چې یو ځای که نه لکه څوک یو ځای دی څوک بل ځای څوک یو ځای څوک بس موږ فیل یو دی بس موږ ټول یو شانت بس یو ځای کې خوند کې چې ټول یو شانت یو ځای کې اوسېږو په اتفاق باندې او ډي سي صاحب چې دا کوم پروګرام بس هغې نه موږ ډېر خوشحاله شکر ګزار یو هغې نه ډېر ښکلې خبرې وکړې موږ سره په بټخیله کې فرسټ ټایم دا میټینګ جوړ شو خبرې وشوې بس ډېر شکر ګزار یم ډي سي سم مطالبه سم مسله شته نن په میټینګ بس دغه مسله ده چې عوام موږ پروګرام لبوز چې بیا راولي نو په بې عزتۍ راولي دغه مسله ده او زموږ د رهایش مسله ده چې موږ له بس ښکلې ځای وګورو چې موږ پکې اوسېږو علاج معالجې متعلق د مسله شته علاج نه دا هسپتال کې دغه بس موږ سره بدتمیزیانې کوي خوږو کتونکو نن تاسو دغه کلي کچهري ولیدله چې یاره زمونږ په دې علاقې کې د یو ځای بل ځای نه راغلي او بیا د دې علاقې کمې جړاګان چې دي نو د هغوی په مسلو باندې خبرې وشولې دغې ته زمونږ په پښتانۍ جړاګان وی په عام معاشره کې موږ ورته وایو چې یاره دا د درېیم دنیا مخلوق دی ځکه چې دا نه څوک په سړو کې شماري او نه په ښځو کې شماري د دوی په مسلو باندې په لومبي ځل باندې چې دی نو خبرې اترې وشولې او میجر صاحب چې دی نو یقینا چې دغه ټول صورتحال ولیدلو د دې نه مسلو نه هم خبر دی بله د کور کلي ولس خلکو ته به هم نصیحت کوي او نن چې دا کم اجلاس وشو نو دا کمې خبرې چې وشوې په دې باندې د دوی څه تبصره ده رسا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم نن د صوبایي حکومت په هدایت
هدایتو باندې په بټخیله تاڼه کې د ډي سي ملکند په نگرانۍ کې دا دغه وشوه کلي کچري په هغې کې هغې خپلې مطالبې پیش کړې چېرې د هغې وایي چې موږ ته د رهایش یا د دې دغه د ضرورت دی نو هغه د هغې رجسټریشن باقاعده اندراج حکم ورکړ او هغه به سوشل ویلفیر والا د هغې اندراج وکړي او د دې به رجسټریشن چې وشي نو دا معلومات به وشي چې دلته کې په بټخیله بازار کې څونه دا کسان اوسي او دا د کم ځای دی ولې چې یاره د دې خو بیا سبا د دوی جرم کولی شي او د دوی سره هم دغه کېږي نو موږ ته به دا پته لګي چې واقعي دا دلته کې وو او که نه هسې پېښور نه یا د بنو نه راغلي وو او دی هسې دلته کې د دروغو د غلا یا د څه بل څه دعوې کوي نو د رجسټریشن سره به موږ ته دا پیدا هم وشي چې دا معلومات به وشي چې یاره دا دلته کې واقعي د څونه کلونو نه اوسي او څونه پاتې کېږي بل د عوامو ته دا دغه کو چیرې دا خلک هم مطلب دی د الله مخلوق دی دا تنګول نه دي پکار دا غي مطلب دی چې ضرورتو د پاره به مطلب دی دا دغه کوي د پنت بروتی نو دم د چې دغه نه دي چې د مجبورۍ نه بروتی نو مجبورۍ دغه نه دي نظر انداز کول پکار دغه مجبورۍ تم قتل پکار دي تنګول نه دي پکار او نه زینو ته ورتل پکار دي که څه پروګرام د چای نو هغه ته مطلب دی چې یو تن ورشه او هغه پروګرام ورسره سیټ کې ولړ شي هغه ځای کې پروګرام وکړي بیا بیرته واپس مطلب د خپل ځای ته راوړي نو دم د الله مخلوق ته د دې مطالبه جایز وي نو هغه دلته کې واوریدل شو په هغه باندې عمل درآمد وشو دلته کې چې پوسټ کمانډر صاحب کوم ولړل عمر وای نو هغه هم د دې انټری شروع کی چیرې د زمنګ سره پټانو کې د دې ریکارډي سوشل ویلفیر والا په خپل سایت باندې کوي نو چې د دې سم د سکیورټي یا د سم مسلې نو هغه بار وخت منګه د پوسټ کمانډر صاحب ولړل ګشر وخت په بازار کې نو دوی به مطلب د دې د سکیورټي د تحفظ خل ساتيږي او داسې چې تاسو هم خبرو وکړئ لکه وختي هغه کسانو چې هر څوکۍ ته ورشنو چې زموږ سره ښه سلوک کېږي نو په دې حواله تاسو څه پیغام ورکوئ خپل لیوي ته خپل زما رسا صاحب سره ډېره مهرباني خبرې خو ډېرې وشوې په دې ځای باندې زما لیوي ته دا خپل محتاطانو ته مخکې ویلي چې دوی پوره خیر ساتئ چې دوی ته څه نقصان څوک ونه رسوي ګشت د روټین موبایل مې پرایویټ موټر کې موزیم میجر سے بار هدایت کوي چې دلته صدا سینا شوار واقع په خرانه شي چې جلاګانو ته ضرر سره نقصان څوک ورسي د دې نه علاوه زما د بړخیل عوامو ته د اپیل دی چې خپل مشوبان باندې خصوصي خیال وساتي بے ځای د چا ځای ته نه ځي کم چې خصوصي پروګرام مثلا څوک د غلب وزي د تماشې لا ابزي خدا مشران ته دا فیل کومه چې د خپل وړو باندې نگراني وساتي